अस्सलामुअलैकुम। नन सबा मौलाना शेख روان دی، مولانا شیخ ادریس نوم دی. هغه شهید شو. څومره شرمناک مقام د مونږ پښتنو دپاره. مونږ نه انسان نه دی پاتې، ځناور نه دی پاتې، ټرانسجنډر نه دی پاتې. او آخر کې مولا تاسو پرېښي څه ووهه مولا دپاره ظالمانانو، څه پرېښي ووایه چې کله هغه هغه وخت کې به تاسو لګېدی، کله به هغه چیلې سره چیلې نه د هغې سره به تاسو وله ایډیټ جوړولو، کله به بیزا، کله څه شی، کله څه شی به اظهارولو، هغې سره به وله ایډیټ جوړولو فیم دپاره. بیا وروستو ولګېدی هغه چې مړ شو نو جنازه کې ټول خلک شریک شو. څه دپاره چې ثواب دپاره. څه ثواب؟ تاسو ژوندی کس نه پرېږدی، هغه موټ کس تاسو ووژنئ. کم معاشره کې چې کم دی ملا محفوظ نه، یا هغه معاشره کې ملاګان نه راځي، یا هغه معاشره کې علم نه پھیلاویږي. پته نشته الله پاک به موږ باندې کم عذابونه لګي. زمونږ پښتنو کې اوس بعضې خلک وایي دا ریاست کار دی، آرمي کار دی. آرمي زمونږ کې څه کار نشته. ها موږ داسې خلک موجود دي چې کوم زمونږ د وجود نه انکار کوي. څه لپاره انکار کوي؟ زمونږ حرکتونو د لاسه. پوه شوې؟ پلیز نور څوک نه، نو مولانا عالمان دا محفوظ خپل تشرونو نه وساتئ، ځکه چې هغه تاسو څه نه وایي. علم کار کوي. پوه شوې؟ علم پھیلاوئ، هغې محفوظ وساتئ. پوه شوې؟ هغې کې کارونه مه لرئ. پلیز التجا کوم تاسو نه.